د اسلامي امارت ځواکونو د لامسلکیتوب په موخه دا ځل د کورنیو چارو وزارت اړوند د عامه ساتنې ملي تصدۍ له روزنیز مرکز قوماندانۍ څخه 88 تنه ساتونکي فارغ شول. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی پر خپله ټویټر پاڼه په خپور کړي خبر کې ویلي چې یادو ساتونکو له عقیدتي مسلکي نظري او عملي زده کړو څخه وروسته د یوې شاندارې غونډې په ترڅ کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل او د مسؤلینو له لورې دنده ورته وسپارل شوه چې په لوړ مورال ملي او اسلامي روحیه به په هیواد کې له ملي انکشافي پروژو دولتي ادارو خصوصي سکتور او نړیوالو بنسټونو او ادارو څخه به په کلکه ساتنه کوي. دا لومړی ځل نه ده چې د اسلامي امارت پوځ پر لیکو کې د مسلکي ځواکونو د ځای پر ځای کېدلو خبر ورکول کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دفاع وزارت د خپلو ځواکونو د لامسلکیتوب په موخه میاشتني روزنیز کمپونه هم په لار اچولي.